د ژوند چې دا سل په سلو کې زمونږ د خپلو طبیعتونو مطابق باندې نه کېږي، بلکې په دې کې ډېرې داسې فیصلې حالات دي چې موږ یې نه غواړو، خو دا په موږ باندې تحمیل شي، جبرن په موږ باندې راشي، بیا موږ مجبوره یو چې موږ به هغې ته حوصله کوو. ځینې وخت کې دا ټول نظام او سیستم د انسان خلاف شي، ملګري به د خلاف شي، خپلوان به د خلاف شي، په تا باندې به دونه غربت راشي، اقتصادي لحاظ سره به ته دونه غریب شي چې حتی تا ته به دا ټولنه په حقارت باندې په سپکو نظرونو باندې ګوري. بیا د پاسه پرې مشکله خبر دی چې انسان کله حساس وي، د خلکو د کمزوري نظرونه او د کمزوري رویې او سپکې او بدې خبرې چې کله اوري ګوري، دا یوه خبره دا حس کوي او دی روزانه سوس و ظلم مړ کېږي، وژل کېږي ځان سره. همدغه راز دی کوشش کوي چې هرې لارې ته ځان سیخ کړي، د خپل د دې شته حالت نه تېښته وکړي، خو دی نشي کولی چې د دې حالت نه ووځي. بیا په دویم پړاو کې چې د انسان ورو مایوسه کېدل شروع شي، ورو چې د ځان سره د ژوند نه امیده کېدل شروع شي، دی بیا غواړي چې زه په دې دنیا باندې بوج یم، دا حالات چې دی زما نور هېڅ کوم مقاصد چې دي دا نور نشم ترلاسه کولی. بیا په درېیم پړاو کې ځینې وخت یو انسان دونه حده پورې مشکلاتو ته ورسېږي چې خپل هغه واړه بچي هغه 2 کالو 3 کالو یوازې هغې ته په امید باندې چې زه 20 کاله 15 کاله به زه نور هم دا سختي تېره کړم، دغه بچي به راغټ شي، شاید ما سره دا مرسته وکړي یا شاید ما دا راپورته کړي. نو دغه حالت دا په انسان باندې کله نه کله په ژوند کې راځي او دا طبیعي خبره ده، دا په هر چا باندې راتلی شي. په دغه سلسله کې که چېرته په تاسې باندې دغه وخت راشي، په دې کې څه کول پکار دي یا څنګه چې دی د داسې حالت نه ځان خلاصول پکار دي. قدرمن ورونو، اول نمبر باندې خبره دا ده چې په دې وخت کې به ته خپل سوچ کنټرول ساتي، خپل ذهن به کنټرول ساتي، ځکه همدغه یوازې ستا د ذهن د چې دا تا ویستلی شي. نور که ته کومې خزانې پسې ګرځېږي، په لاره کې روان یې او وایي چې زه به یو خزانه ووینم او دا خزانه به چې دی ما ته به په دې کې پیسې ورځي، زما به ژوند بدل شي، یا که درته یو چا وعدې درکولې، یا که یو چا کار په دې شیانو باندې نه کېږي، دا یوازې او یوازې په خپل سوچ او فکر باندې کېږي. په دې کې به 3-4 خبرې یاد ساتئ. اول نمبر باندې خبره دا ده چې ناامیدي ته به ځان نه ورکوئ، دغه حالت به نارمل بلئ، یعنې خامخا دا په هر انسان باندې راتللی شي، په ما باندې هم راغله، هېڅ خبره نشته دی، زه به ځان د دې نه وباسم، زه به چې دی ښه کېږم به، زه به چې دی ځان ته لاره ګورم، یو ځای نه بل ځای، بل ځای نه بل ځای، 10 ځایونو کې که ناکامه شومه 15 ځای ته به ځمه، 15 ځایونو کې ناکامه شومه 20 نورو ته به ځمه، زه به خپله خواري کومه، زه به ځان نه پرېږدمه، زه به دې حالت کې خپل استقرار نه مومم، زه به ځان به دونه بې حوصلې او ناامیده به ځان نه پرېږدمه، زه به خامخا خواري کومه، وشوه ونه شوه بل ځای کې به زه خواري کومه، چې تر څو پورې ژوندی یم زه به خواري کوم. چې کله اول نمبر باندې په دغه قانون باندې تاسې د خپل ذهن قایله کړ، تاسې سره به دا ذهن دوستي کول شروع کړي، تاسې سره به دا ذهن حوصله کول شروع کړي، دا ذهن به چې دی تاسې سره لاس درکول به تاسې ته شروع کړي. تاسې بیا چې سهار راپاڅېږئ یو نوي ځای ته ځئ، یو نوي خواري کول غواړئ، ستاسې دا ذهن به تاسې سره قانع وي او تاسې سره به ملګری وي. او که چېرته دا سوچ ونه لرئ، ته سهار کې راپاڅېږئ، د خپل ذهن در سره دوستي نه کوي، انرژي در کې نه وي، په بدن کې د انرژي نه وي، دا ذهن د دونه ناامیده کړي چې یو چېرته تګ نه دې منع کړي. نو په دې خاطر اول نمبر باندې به دا قانون ساتئ. دویم نمبر باندې ورونو، چې په داسې حالت کې ځان به یو کار ته ورکوئ، شرمېږي به نه چې والله زه یو کمزوری کار ده دا ما وکړ، زه به په دې باندې وشرمېږم یا به خلک څه وایي، نه، مقصد دا ده چې ځان به مصروفه کوې په دې وخت کې. که چېرته ته همدغسې وزګار ګرځېږي او ته ډېره غټه غواړې او ته وایې چې بس زه به خامخا به په یو ډېر لوړ موقف کې یم، یو لوړه چوکۍ باندې تا نه به ډېر وخت تېر شي، کلونه به په تا باندې تېر شي او ته به نور هم همداسې ښکته ځې. په دې وخت کې به ته کوشش کوې چې ته په دا کوهي کې روان یې ښکته، چې ته کم از کم دونه وکړي چې ځان یو ځای کې کنټرول کړي چې نور ښکته لاړ نه شي. که دا کنټرول په دې باندې راځي چې ته یو هوټل ته لاړ شې، ورته چې تا سره مفته کاسې وینځمه، ما ته یوازې د ورځې مثال له خبرې دونه راکوه چې زما پرې د ژوند خرچ برابرېږي، یا مثال له خبرې یو ځای کې دیاړي کولي، یو ځای کې کار کولي، یعنې ډېر حقیر کار وي، کمزوری کار وي، ته چې دی هغه کار ته به ځې، خامخا به ځان را کنټرولوې، ته به د خپل ژوند مصروفه کوې، ځان به مصروفه کوې. که ژوند او ځان دې مصروفه نه کړه، ته نور هم د تباهۍ سره مخ کېږي. د هغه غټې تباهۍ نه خو دغه ښه ده چې ته لږ یو کار ته کښېنې. درېیم نمبر باندې په دغه وخت کې سیلف امپروفمنټ نه کار اخلئ، ځان بدلولو کې، په ځان کې بدلون راوستلو کې، په علمي لحاظ سره، د مطالعې لحاظ سره، د کتاب لحاظ سره، د کسب لحاظ سره، یو کسب ته لاس واچوه، یو داسې کار چې مثال له چا ورته خیال هم نه وي، ته د هغې زده کولو ته لاس واچوه چې دا کار څنګه کېږي. ما سره خو نور امکانات نشته چې زه دا تجارت شروع کړم یا زه دا کار شروع کړم یا ما څوک په شاګردۍ باندې ونیسي، خو زه راځه یو معلومات به زه ترلاسه کړم. نو په هغې کې ته معلومات ترلاسه کوه، معلوماتو کې اضافه کوه، کوشش کوه چې ځان ته لارې ګودرې ګوره، ځکه کم فرصتونه چې مثال له خبرې داسې فرصتونه به هم تا ته په ژوند کې راځي چې ته به یو ډېر غټه پرده به وي، په هغه پرده کې به د ستنې سوري که درته یو وړوکی سوری وي،
ستنې که درته به یو سوری وي ته به کوشش کوې چې دې ستنې د سوري کړ ته به دې ته به ته سوک تمبه کوې چې ته تر څو پورې په دې کې د خپل سوک ځای وکړلی شي د هغې نه بعد به دا شکی بیا به ته ور دننه وځي. نو په همدې ترتیب باندې په دغه مرحله کې به چې دی ځان کله هم وزګار نه پرېږدئ، مصروفه کېږئ، یو مصروفیت ځان ته ګورئ چې هر مصروفیت وي. همدغه راز څلورم نمبر باندې خپل امکانات رالټوئ چې ما سره کوم امکانات دي. امکاناتو کې تعلقات هم راځي چې زما اړیکې دي خلکو سره. په امکاناتو کې چې دی مثال له خبرې ما سره په کور کې څه شی دي چې زه مثال هغه خرڅ کړم، زه په دې باندې خپل ژوند بېرته شروع کړم، زه د دغه مرګونو د سخت حالت نه ووځم. مثال له خبرې ما سره کم مهارتونه دي چې زه کولی شم. ما سره مثال یعنې په ډېر لږ شیز باندې تاسو هم شروع وکړئ چې کله ستاسې د ژوند ډېر په لږو لږو څیزونو باندې روان شي تاسې ته بیا ورو ورو فرصتونه را پیدا کېدل شروع کېږي، ورو ورو ستاسې ذهن کار کول شروع کوي، ورو ورو په تاسې کې همت پیدا کېږي، ورو ورو په تاسې کې حوصله امید پیدا کېږي، بالاخره چې تاسې یو ښه موقف ته رسېدلی شئ. خو په دغه وختونو کې چې دغه کم حالت د زړه تنګون په تاسې باندې راشي، یو کار هم نه، یو مصروفیت هم نه، هېڅ هم نه، د دغه حالت نه ځان وباسئ، ځکه تاسې مسؤول یاست، د خپل ژوند مسؤول یاست، د خپل ځان او د خپل خلق، د خپلو اولادونو، د راروانو نسلونو مسؤول یاست. بې غیرته ژوند به کله هم نه تېروئ، بدبخته ژوند به کله هم نه تېروئ، بې همته ژوند به کله هم نه تېروئ. یقین وکړئ ما داسې خلک کتلي دي چې 50 کاله 40 کاله عمر او هغه په دې 40 کلنۍ او 50 کلنۍ کې چې د خپلو ورونو د لاسه وهل خوري او بیا چې د هغې په ده باندې جبر هم کوي او مشکلات هم ترې چې پوښتنه مې ترېنه کړې ده ولې داسې کوي؟ وایي والله زه قلات په کور کې ناست یم ځکه ما سره داسې کوي. نو که چېرته خپل عزت زیاتول غواړئ، که چېرته خپل کرامت باقي ساتل غواړئ، خپل انساني هڅه وکړئ، خواري وکړئ، او چې کله ډېرې خوارۍ وکړي او ستړیاوې تېرې کړي او زحمتونه وګالي بیا خلک هم دا نه وایي چې والله فلانکې سړی بې زحمت او بې همته انسان و، بې غیرته انسان و، نه بلکې خلک هم بیا په دې قانع کېږي چې والله دا غریب خپل محنت کوي، خپل خواري کوي، خپل همت کوي، کېدای شي یو ځای کې نه لګېږي. نو په دې ترتیب باندې د خپل ژوند چې دا با همته ساتئ او بیا بیا خواري کوئ، بیا بیا خواري کوئ، 10 ځایونو کې ناکامه کېږئ، یو 10م ځای ته ځئ، 20 ځایونو ناکامه کېږئ، بیا هم راپاڅېږئ، سبا یو نوي امید باندې راپاڅېږئ، یو نوي امید باندې راپورته کېږئ. دا چې کم کامیابه خلک تاسې په دنیا کې ګورئ یقین وکړئ چې دا اکثره خلک یا د منفي نه راپورته شوي دي یا اکثره خلک د داسې حالت نه راتېر شوي دي چې د هغې تصور هم تاسو نشئ کولی. تاسې به دا هم نشئ ویلی چې د دې نه هم ناکامه ترینه ژوند په ما باندې راتللی شي، د دې نه هم دا ژوند سختېدلی شي، خو بیا هم هغه خلکو چې د ځانونه دغه حالتونو نه راویستي دا کامیابي داسې نه ترلاسه کېږي چې دا تاسو ته څوک په قاب کې راوړي درته کېدي چې دا واخله، نه بلکې دا ډېره خواري غواړي، ډېر زحمتونه غواړي، ځان باندې تېرول غواړي، سردردی غواړي، درد غواړي، د سر تکلیف غواړي چې دا به ته کوې، دا لازمي ده، د دې پرته هېڅ هم نشي کېدلی.